بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نوټ پیډ را خلاصو. دې کې موږ تاسو پرون په ایډیټ مینیو کې کار کړی، وانډوم ویلیو، کټم ویلیو، کاپی پیسټ ډیلیټ او سلیکټ آل اپډیټ ټایم ډیټ دم ویلیو. نن راځو موږ تاسو په دې کې وایي فایند. دې کې خصوص ستونزه نه وه، چاته که ستونزه وه پوښتنه وکړئ او که نه وه نو مخته ځو. اولنی اپشن د دې نه وروسته چې موږ تاسو نن وایي فایند د کار نه کوي. فایند یې موندلو ته، پیدا کولو ته. دا په داسې وخت کې استعمالیږي چې تاسو را یو کتاب وي په کمپیوټر کې، دلته خیر نوټ پیډ د دې کتابونه نه وي، لږ لږ لیکل موږ تاسو پکې کوو. خو دغه فایند په نورو پروګرامونو کې هم استعمالیږي، لکه ورډ چې د کتابو لیکلو لپاره استعمالیږي، یا ځینې نور د پی ډي اف فارمیټ کې کتابونه دي، یا ایکسل کې. په هر پروګرام کې فایند وي. فایند فرض کړه یو موضوع را پیدا کړئ، یو نوم دی، یو چا باره کې معلومات دی، هغه کې را پیدا کوي په کتاب کې، څه به پسې ګرځي. که داسې فهرست کې نه وي که نه هغه موضوع ټایټل، نو ته یې دغسې هم کې را پیدا کولی شي. کمپیوټر یې زر ته را پیدا کوي. څنګه را پیدا کوي؟ ته به فایند ته ځي. خو اول باید دې لپاره موږ تاسو لیکل وکړو، ځکه د آپشن کار نه کوي، لیکل نشته. نو زه ځم چې لږ لیکل وکړم. دلته زه لږ څه لیکم: احمد لیوز ان ګردیز. Ahmad is a good player of cricket. خدا جمله مې ولیکله. کنټرول پلس ا شارټکټ په واسطه اوس ډېر واره لیکم. کنټرول پلس ا ټول مې انتخاب کړ، کنټرول پلس سی کاپی مې کړ، کنټرول پلس وی پیسټ کوم. نو دا داسې فرض کړئ چې یو کتاب ده، په دې کې موږ د احمد خو ډېر واره پکې لیکل شوی، خو داسې فرض کړئ چې موږ تاسې احمد کې را پیدا کوو. په دې کې به وینم ځای کې داسې احمد هم ولیکم چې هغه په به لږ کم کم او دلته به د یوه نیم احمد کې چې مخته په کار راځي. دا مې بیا انتخاب کړه، کنټرول پلس سی کنټرول پلس وی. دا لیکل مې ډېر وارې پیسټ کړه. اوس راځم فایند ته. فایند ګورې کار شروع کړي. د دې شارټکټ ده کنټرول پلس اف. دې باندې چې کله ته کلیک کړې نو دغه ډایلاګ باکس را خلاص شي. په دې کې ته وایي فایند ورډ یا څه شي درته پیدا کړم. تا نه پوښتنه کوي ته چې څه غواړې هغه موضوع به دلته ولیکې، خو املایي غلطي باید نه وي پکې، بیا نشي پیدا کولی. مطلب سپیلنګ دې باید صحیح وي. نو زه ورته چې ما ته را پیدا کړه احمد. بیا دلته یوه پوښتنه بل د ډایرکشن طرف ته وایي، کوم طرف ته یې ته پیدا کړم؟ ډاون ښکته طرف ته، اپ پورته طرف ته. زه دلته مې فرض کړه کلیک کړی د دې نه خو پورته لیکل نشته، نو باید زه انتخاب کړم چې ډاون ښکته طرف ته یې راته پیدا کړه. ته دې چې انتخاب کړه فایند نیکسټ. ګورې اولنی احمد یې پیدا کړه، چېرته چې لیکلی ده فایند نیکسټ، بل یې دلته لیکلی فایند نیکسټ فایند نیکسټ فایند نیکسټ. چې کله دې په دې ځای کې دا سیټینګ وکړه، بیا که دا ته بند هم کې کولی شي چې ایډیټ ته لاړ شي، دغه فایند نیکسټ بټن دلته شته او د دې شارټکټ د F3. دې باندې به کلیک کې F3 بټن کله کیبورډ نه ورسته وایه هم هلته د چې یوه ریفایند کې سیټینګ وکړي نو درته را پیدا کوي یو یو. د دې نه بغیر د خو ښکته طرف ته پیدا کوي. فرض کړه تا دغه احمد نه پکار، دا پورته چې تیر شي هغه دې پکارو، نو د دې لپاره به ته راځې دلته خو په د یوه مخ کې ټول ښکاري، خو داسې نه وي لکه دا ما چې لیکلي. دا خو هسې موږ تاسې پریکټس پکوو. مثال د احمد په باره کې به یو موضوع یا د H2 په باره کې یو موضوع ده په 5 مخ ده، بله په 20 مخ ده، بله په 50 مخ ده، بله په 150 مخ ده. دا ډېرې مخ ته وروسته وي. دې لپاره چې ته بیرته شاته تګ وکړې، را به شي فایند نیکسټ ته یا فایند ته به راشي، دلته به اپ ورته انتخاب کړي. مخکې ډاون طرف ته ښکته طرف ته پیدا کوو، اوس چې زه اپ انتخاب کړم نو پورته طرف ته پیدا کوي فایند نیکسټ. اوس تاسې وګورئ بیرته یې په شا تګ شروع کړه، پورته طرف ته پیدا کوي. خو دلته یو بل آپشن هم ده چې هغه ده میچ کیس. میچ وایي مقایسه کولو ته. میچ بازي ته هم وایي، لوبې ته هم وایي، دوه لوبغاړي په غېږ سره ورځي یا دوه ټیمونه لوبه وي که نه. میچ هغه ته هم یادي، اورکوتي ته هم لکه څه یایي که نه، ډېرې معناوې لري. خو دلته معنا یې د مقایسه کول، پرتله کول. کیس بیا د انګلیسي توري په دوه ډوله لیکل کېږي، یو په وړو تورو بل په غټو تورو. هغه ته سمال او کیپیټل لیټرز هم استعمالیږي او اپر کیس لوور کیس هم ورته وایي. نو دا کیس یې له اپر کیس لوور کیس نه راخیستی ده. چې وایي چې میچ کیس، وایي چې کیس هم مقایسه که. تاسې که وګورئ ما چې کوم احمد دلته لیکلی په دې کې دغه اوله ای په غټو تورو ده، خو هلته په متن کې چې کومه پیدا کړې، کوم احمد نوم چې پیدا کړی ده هغه کې ای په وړو تورو ده.
چې کله دا اپشن غیر فعال وي، دې مطلب دغه ده چې تا په وړو لیکلي که په غټو دې لیکلي درته را پیدا کوي. خو که چېرته دا اپشن چې فعال کې ته مشخصه ورته چې ما دغه کیس چې کوم ده دا هم کې مراتب کې مراد کا، که چېرته مې په غټو تورو لیکلي په غټو راته پیدا کوه، که په وړو مې لیکلي په وړو یې پیدا کوه، که ګډوډ مې لیکلي لکه اوس چې اولنی تورې په غټو نور په وړو دي نو داسې هم راته پیدا کوه. اوس چې کله زه فایند نیکسټ باندې کلیک کوم چې دا اپشن مې فعال کړ نو داسې احمد به نه پیدا کړي چې دغه اول تورې په غټو وي، ای په غټو چې لیکلی وي. فایند نیکسټ په وړو چې لیکلی به نه پیدا کړي. فایند نیکسټ ګورئ اوس به داسې احمد پیدا کړي لکه څنګه چې ما لیکلی. فایند نیکسټ فایند نیکسټ که چېرته زه دا ورته په وړو کړم دغه ای نو اوس به بیا داسې احمد نه پیدا کړي چې هغه کې دغه اول تورې په غټ وي، چې په وړو وي څه رقم چې تا ورته لیکلی وي، څه رقم چې اوس ما لیکلی دا رقم به پیدا کړي. فایند نیکسټ باندې کلیک کوئ نو یو درته را پیدا کوي. اوس هغه داسې احمد نه پیدا کړي. ګوره په دې منځ کې دلته دغه احمد هم چې په غټو تورو ای وب کې دلته دغه هم و دغه هم د ټول نه تېر شه، څه رقم چې ما ورته لیکلی و هغه رقم یې راته پیدا کړ. دلته خیر نوټ پیډ ډېر عادي پروګرام ده، مخ ته تاسې کولی شئ حتی چې تاسې ورته وایئ چې کوم رنګ کې مې لیکلی په هغه رنګ کې به یې را پیدا کړي. مثال که سور رنګ دې ورکړی سور رنګ بالته ورته انتخاب کړي نو بل احمد به نه را پیدا کوي، یا هغه موضوع چې تاسې ورته لیکلي هغه به نه را پیدا کوي. خو چې سور رنګ وي چې تا ورته انتخاب کړه، که شین دې ورته انتخاب کړه هغه شین رنګ کې به را پیدا کوي. حتی ته کولی شئ چې د فنټ سایز هم ورکړي چې 14 سایز مې ورکړی ده یا مې 14 سایز استعمال کړی یو هغه سایز باندې راته را پیدا کړه. خو فعلا هغه بیا تاسو ته سختېږي. دغه عادي فایند نه صرف دومره موږ تاسو استفاده کوو چې یو موضوع یو نوم یو لغت یو حرف یو تورې په را پیدا کړو. له دې نه پس یو بل اپشن ده چې هغه ته وایي ریپلیس. ریپلیس په داسې وختونو کې استعمالیږي چې کله ته وغواړې چې یو نوم په بل نوم بدل کړي، یو توری یو حرف په بل حرف بدل کړي، یو لغت په بل لغت بدل کړي، یو جمله په بل جملې بدل کړي. زه اکثر هلته مثال ورکوم، فرض کړه دا یو بلنلیک و چې زه تاسې ټول ته باید چاپ کړم. داسې هم کېږي چې هر یو ته جلا جلا لیکم بیل نو دا ډېر وخت نیسي. بیا داسې هم کېږي چې یو وار یې ولیکم نوم کې بدلومه. مثال فرض کړئ دغه ورور چې د احمد نومېږي دته مې فرض کړه چاپ کړه او د احمد نوم درې څلور دومره خو نه تکرارېږي، خو موږ تاسې صرف داسې فرض کوو چې دغه نوم کې د ده نوم د هر شخص چې زه چاپ کوم دا نوم درې څلور وارې پکې تکرارېږي. نو احمد ته مې فرض کړه چاپ کړه، داسې تاسې فرض کړئ دته مې چاپ کړه. اوس غواړم ته څه نومېږې؟ عبدالحق. غواړم چې اوس یې عبدالحق ته چاپ کړم. نو داسې هم کېږي چې زه ځم احمد کې را پیدا کوم او دغه هغه ډیلیټ کوم، دغه په ځای لیکم عبدالحق. بیا پسې ګرځم احمد را پیدا کوم او دغه په ځای لیکم عبدالحق. خو که دا کار چېرته زه کمپیوټر ته ورکړم نو هغه یې زر راته کوي. څنګه کوي؟ ریپلیس ته به راشي، ورته وایي چې ما ته احمد را پیدا کړه. دا میچ کیس بیا په هماغه فایند کې پکارېږي. احمد را پیدا کړه او چېرته چې احمد پیدا کړه دغه په ځای اوس ما ته ولیکه عبدالحق. فایند نیکسټ ګورئ پیدا کړه، ریپلیس باندې که کلیک کړئ دغه احمد چې اوس یې را پیدا کړی دا نوم دا به په دې کوس چې تا ریپلیس وت کې کوم نوم لیکلی په دې باندې به درته بدل کړي. ریپلیس باندې کلیک کړه هغه د عبدالحق ولیکه. همدا رقم یو بل بټن د دې سره ریپلیس آل چې په کوم ځای کې هم احمد لیکلی وي په هغو ټولو ځایونو کې ما ته عبدالحق ولیکه. دا اسانه طریقه ده، دې باندې بس کلیک کړه ټول به ته بدل کړي. بیا دې فرض کړئ موږ تاسې عبدالحق ته چاپ کړه. اوس یې غواړو چې دا څنګه کې ملګری څه نومېږي ورسره عبدالرحمن ته فرض کړه چاپ کوو نو عبدالحق به پاس ولیکي ځکه چې اوس عبدالرحمن خو نشته کې عبدالرحمن باید موږ تاسې اوس پکې ولیکو. هلته راته وایي فایند وټ کوم نوم چې اوس د لیکلی هغه په فایند کې ورته لیکي. نو ورته چې عبدالحق را پیدا کړه او د عبدالحق په ځای راته ولیکه عبدالرحمن. او ریپلیس آل باندې کلیک. نو چېرته هم چې عبدالحق لیکلی هلته مې عبدالرحمن ولیکه. بیا په همدغه ډول دا پروسه پسې جاري ساته تر څو د چې ټولو تا چاپ کړی نه وي. د دې نه پس یو بل اپشن راځي پکې ګو وایي تللو ته کوم ځای ته دې بوځم. اصل کې دغه کرسر چې ده دغه د الف باندې چې مړ کېږي بلیږي دا چې په هر ځای کې هلته لیکل کېږي دا یې کوم ځای ته درته ویسم کوم ځای ته درته بوځم. نو دا اپشن کار نه کوي. په دې ځای کې په دې فارمیټ کې زه به دلته یو څو وارې انټر بټن ووایم چې دغه سیټینګ برابر شي وارې هغه ته هغه سیټینګ لږ وروسته موږ تاسې انشاءالله وایو هم. بس فارمیټ کې دلته یو اپشن د ورډ ریپ دا که چېرته فعال وي ګوټو به کار نه کوي.
دا به تاسې غیر فعال کړئ. د هغه نه وروسته راځو دا څه وظیفه لري دغه پسې نمبر دی همدې ده. نو راځو ایډیټ ته اوس به ګو ټو کار شروع کړی وي. کرسر ته که تاسې وګورئ په اول لاین کې ده ګو ټو کار شروع کړي. دې باندې کلیک کړه. څه وایي درته وایي چې لاین نمبر راته وښیه. څویم نمبر لاین ته دې بوځم، څویم نمبر لیکې ته دې بوځم. نو دلته ورته وایم زه چې څلورمه لیکې ته مې بوځه ګو ټو. اوله، دویمه، درېیمه، څلورمه. خیر دا نوټ پیډ د دې پروګرام د صفحو ته موږ تاسې کې تلای شو. مخته نورو پروګرامونو کې ګو ټو کې ډېر زیاتې آپشن دي. څویم فصل ته ځي، درېیم ته، څلورم ته، بک مارک سب کې ډېرې آپشن دي. ورډ کې انشاءالله هلته بیا دا ډېر مجهز ده دغه ګو ټو. هلته بیا تاسې کولی شئ د ټول نه بیا استفاده وکړئ. خو فعلا دومره زده کوئ په نوټ پیډ کې دغه وظیفه ده چې څویم نمبر لیکي ته دې ورسوي بوځي. ښه اوس موږ تاسې دلته فارمیټ د ښکته آپشن یې موږ تاسې ویلې سلیکټ آل ټول انتخاب کا ټایم ډیټ وخت او تاریخ راته ولیکه. فارمیټ ته راځو. فارمیټ معنا رنګ روغن سټایل ورکول لیکلو ته. نو را به شي دلته ورډ ریپ څه وظیفه اجرا کوي چې کله د آپشن غیر فعال وي. لکه اوس چې کله ته دلته لیکل کوې نو تر څو دې چې انټر بټن نه وي ویلی دا لیکل به داسې روان وي. دا اوس کې طرف ته روان دي. تاسې وګورئ نو داسې لیکل خو څوک نه کوي. موږ تاسو ته لیکلو خپل لیکلو معلومات هم نه کېږي. انټر بټن سره تاسې نوي لاین ته تللی شئ. خو کمپیوټر کې به تر څو انټر بټن نه وایي چې پیراګراف بدل شوی نه وي. چې کله تاسې انټر بټن ووایئ په کمپیوټر کې د لیکلو په هر یو پروګرام چې وي هغه داسې فرض کړئ چې دا پیراګراف بدل شو. نو تاسې دلته پیراګراف معلومات نه کېږي چې څومره ښه که نه. د دې لپاره به تاسې دا آپشن فعال کړئ چې څنګه دا ورډ ریپ فعال کړئ. دې باندې کلیک کړئ. نو اوس چې کله تاسې لیکل کوئ دلته نو څنګه چې دې سر ته پروګرام رسیږي خپله راکوزېږي. نو له ستونزې به خلاصې. دا ښه آپشن ده. له دې نه وروسته راځو موږ او تاسې وایو فارمیټ کې فانټ. تاسې به دغه لوحې لیدلې وي په دې هغه باندې یا فیسبوک کې هم ډېر ټول استعمالي مختلف ډول لیکي. چېرته غټ پلن لیکل وي، چېرته نري لیکل وي، چېرته سره کم وي، چېرته سره کم. دې ته فانټ وایي. او دا فانټونه د انګلیش لپاره په خپله راځي وینډوز سره یا د هر پروګرام سره لیکلو پروګرام چې موږ او تاسې انسټالوو. نو پښتو، دري، عربي، فارسي یا نورې ژبې چې دي دغو لپاره به تاسې دا فانټونه انسټالوئ. د فانټس په نوم باندې بازار کې CD خرڅېږي. هلته به ورته وایي چې زه د پښتو یا د فارسي یا د دري فانټونه غواړم. نو هغه به واخلې 40 افغانۍ باندې کېږي. یا به راواخلې هلته به کور کې په کمپیوټر کې به دې انسټال کړي. نو بیا به د فانټونو کې هغه هم درته ښکاري هغه د هغه لیکل د دري او د پښتو د فارسي هغه پلن او نري لیکل او سټایل نه ځینو کې ستوري دي ځینو کې څه شي وي که نه هغه فانټونه دي. خو راځو موږ تاسې د انګلیسي لپاره هم کولی شئ چې نور هم انسټال کړئ. انټرنیټ نه هم ډاونلوډولی شئ. زه راځم فانټ ته. اوس د موږ تاسې لیکل په دې ډول ښکاري. زه غواړم چې دا بدل کړم. زه ورته وایم چې دغه سټایل ته یې واړوه. اوکې فکر هم د ورته دا فانټ مې فرض که خوښ نه شو لیکن نور هم ډېر دې ته یې ورته وایم چې بدل کړه. بیخي لکه په لاس دي چې لیکلي یا نیم کس ډاکټرانو لیکل نه لږ ښه دي که نه. د دې نه پس چې کوم د دې کې نور هم ډېر دي. څوک ډاکټر نه وي چې خفه نه شي نو مختلف هغه یې کوي دغسې لیکل. روانشناسي څه یې چې چا لیکل خراب وي هغه ډېر ذهین وي. نور والله اعلم. چا دفتر چې ګډ وډ وي که نه منظم نه وي هغه سړی هم ډېر ذهین وي. هغه نیوټن ته یې چېرته کتلي دي هغه عکسونه هم دلي دي که نه چې ویښته به یې هم جوړ څومره وخت یې ویښته نه جوړ کړي. نو نور ولاکه زه هم په بېګه خو راځم د یو فانټ باندې کار ته کوم. د بیا فانټ سټایل ده. په دغه فانټ کې چې کله تاسې انتخاب کې بیا سټایل بدلولی شئ. ریګولر عادي لیکل په دې سټایل کې بیا کولی شئ چې تاسې فانټ بدل کړئ. اټالیک لږ داسې په څنګ شي. سامپل یې په دې ځای کې ښکاري. ګوره ریګولر په دې شکل دی، اټالیک لږ په څنګ. اوکې او ورسره بولډ لږ یې ډبل غواړم. دلته ښکاري ګوره اټالیک بولډ لږ ډبل شو. که یا چې بولډ دې هم وي اټالیک دې هم وي لږ دې په څنګ هم وي نو دې لپاره به راشي فارمیټ ته فانټ ته او بولډ اټالیک به ورته انتخاب کړي. له دې نه پس موږ تاسې په دغه فانټ کې وایو ښه د لیکلو سایز کمول زیاتول. سایز ته به راشي. سایز یې کموي دا به داسې پورته یوسي ورته چې دومره سایز ورکړو. سایز غټوي را به شي فارمیټ ته فانټ ته او سایز کولی شي چې ته ورته غټ کړي. ښه د پښتو د انګلیسي لپاره نارمل سایز چې ده د متن 12 ده.
پښتو دري عربي هغه ژبې چې په الف ب ت باندې لیکل کېږي د هغو لپاره د متن سایز چې ده 14 ده. بیا چې عنوان موضوع کې راځي 14 دغه نه غټه موضوع چې وي 18 شل داسې بیا پسې زیاتېږي لکه کتاب نوم چې وي ډېر غټ لیکلی وي که نه. بیا د هغه نه چې لږ وړه موضوع کې فهرست او څه شي هغه ته 18 یا 14 ورکول کېږي 18 هم ورکولی شي خو اکثره دغه 14 جفت کې ډېر استعمالېږي. خو زه بېرته راځم ورته د انګلیسي ده او انګلیسي کې هم زه ډېر کم نه ورته انتخاب کوم ورته چې دغه شل سایز یې بیخي مناسب ده. ښه په دې کې تاسو به یو شي پرېښودل سکرپټ ویسټرن عربیک ګریک ترکیش دغه ځای نه ژبې نه بدلېږي. ژبې موږ او تاسې له کنټرول پینل نه بیا انسټالو یا په وینډوز 10 کې خپل سیټینګ هم راځي له هغه ځایه انسټالو. دا چې د دې ځایه لکه څنګه چې موږ او تاسې د موبایل ژبه بدلولی شو فارسي ته پښتو ته ټوله ژبه چې واوړي لکه دغه نومونه چې دي ټایټل او فایل ایډیټ ټول واوړي دلته دې ځای نه اوړي. چې کله انسټالیشن کوئ په هغه وخت کې کولی شئ چې ژبه ورته انتخاب کړئ. ځینې دغه ویش نه چې څوک کمپیوټر راوړي تاسې وګورئ ټول جاپاني لیکل وي چې را سټارټ کړي که چېرته یو نیم سره مخامخ شوي یا چینایي او جاپاني خو تقریبا یو رقم لیکل دي نو دغه ګډوډ لیکل کېږي موږ تاسې په پیږو هم نه. هغه څه شوي چې هغه ځای کې همدغه ژبه کې انسټال کړي یا عربو نه چې چاته نوی کمپیوټر راوړي چې وینډوز یې ورته کړي عربي وینډوز کې شوي وي هغه ژبې د هغه انسټالیشن په وخت کې هغه د هغوی هېوادونو لپاره د دغه ډول برابره کړي وي. نو له دې ځای نه بدلېږي که تاسې ورته انتخاب هم کوئ موږ تاسې چې کله بیا ژبه بدلوو دغه ځای نه بیا انسټالولی شو لینګویج پریفرنسز او پښتو انګلیش ما انسټال دي کولی شم دري انسټال کړم فارسي انسټال کړم عربي او نورې هم انسټال کړم هغه مخته انشاءالله بیا موږ تاسې وایو. ښه له دې نه پس راځو ویو ته. ویو کې یو آپشن ده خو کار نه کوي دا هم دغه پورې مربوط ده دا آپشن چې فعال وي هغه کار نه کوي دا بغیر فعال کې ورډریپ دغه نه وروسته کار کوي. سټیټس بار تاسو ته مې پرون هم لکه چې ویلی یو سټیټس بار دې پټې ته وایي د هاریزنټل سکرال بار نه لاندې چې کومه پټه راځي دا موږ او تاسو ته د کرسر پوزیشن ښیي دغه الف باندې چې مړ کېږي بلکې څلورم نمبر لاین کې د 23م حرف لیکلو په ځای کې ده. که زه چېرته یو تور یو حرف ولیکم فرض که زه لیکم ډي دلته ګورئ 40م شو اف په دې ترتیب څه زیاتېږي. که دلته ورته کلیک کړم وایي چې کوم ځای کې دا 5م لاین ده او 4 حرف لیکلو په ځای کې ولاړې. که دلته کلیک کړم وایي 9م لاین ده او 8 حرف لیکلو په ځای کې ولاړې. سټیټس وایي حالت ته موږ او تاسو ته د کرسر حالت راښیي چې دا فعلا په کوم ځای کې ده څه حالت کې ده په کوم نمبر لاین کې ده کوم حرف لیکلو په ځای کې موقعیت لري او که لیدل نه غواړي نو غیر فعال به کې. هیلپ چې کومه ده وینډوز 7 کې چا انسټال وي څنګه چې ویو هیلپ باندې کلیک کړي دا څومره آپشن چې موږ تاسو ویلي یا چې وایو له دې نه وروسته د هغو ټولو باره کې چې لنډ په انګلیش کې نوټس ته خو وینډوز 10 کې ولې نه ښیي دلته انټرنیټ ته اړتیا لري انټرنیټ دې کنیکټ وي درته ښیي ګوره ګیټ کنیکټډ ټو د انټرنیټ. وینډوز 10 کې ډایرکټ درته ښیي کټ سره کم کېږي کاپي سره کم کېږي فایند سره کم استعمالېږي فایند نیکسټ سره کم کار کوي ریپلیس سره کم کار کوي. د دې په باره کې لږ لږ نوټ درته لیکلی وي او هیلپ کې اخرنی آپشن چې دا اباوټ نوټ پیډ باره کې معلومات دي درته ښیي کومه وینډوز کې انسټال ده مایکروسافټ کمپنۍ جوړ کړی ورژن یې 10 ده نور معلومات یې هم ورکړي دي او چا انسټال کړی ده دغه نوم یې هم لیکلی ده. او د موږ او تاسې د نن ورځې اخرنی هغه چې کوم د آپشن هغه موږ او تاسې ویلی هم ده ځینې اکثر آپشن هم کې ویلي دغه 3 بټن هم دلته شته کې او یا 2 کې اضافه دي. ریسټور د دې بټن وظیفه ده ایکن ته یې وګورئ چې کله دې باندې کلیک کړئ ډیسکټاپ یې برخه ونیسي. بل آپشن ده په دې کې میکسیمایز بیا د دغه بټن وظیفه ده ټول ډیسکټاپ به ونیسي. بل آپشن چې ده په دې کې هغه د مینیمایز دا منفي ته وګورئ هلته هم سره راغلی دا مینیمایز وظیفه اجرا کوي. او کلوز هم شته پکې دا کلوز بټن ده هلته تاسې وګورئ کلوز. خو په دې کې 2 آپشن اضافه دي یو سایز ده یو موو ده او دواړه کار نه کوي چې کله یې تاسې ریسټور کړئ بیا دا دواړه کار شروع کړي. که چېرته ته غواړې چې د دې پروګرام د دې ځای په ډیسکټاپ باندې اوس دغه ځای کې دا پاسې وړې ښکته وړې ښي طرف ته وړې چپ طرف ته وړې نو څنګه به وړې دې لپاره ماوس په واسطه هم کولی شي هغه ځای ته تګ نه بغیر هم د ماوس پوینټر به راوړئ د ټایټل بار ته او په دې باندې به کلیک به پرېږدي نه چې هر ځای ته دې وړ هلته به کلیک پرېږدي. دغه کار که چېرته تاسې د ماوس او کیبورډ دواړو د دې ځای کې چېرته کول غواړئ کنټرول مینیو بټن له لارې مینیو له لارې دې باندې به کلیک کوئ موو یا حرکت کولو ته دې باندې کلیک کړه بیا په کیبورډ کې هغه 4 طرفه غشي چې دي په ایرو کیزو ته وایي نو د هغه په واسطه کولی شئ چې یو بل طرف ته ویسئ په هر ځای کې چې تاسې غواړئ هغه ځای کې به انټر بټن پسې ووایئ نو په هغه ځای به ودرېږي. سایز د دې پروګرام تاسې کولی شئ ماوس په واسطه هم کم او زیات کوئ. ماوس پوینټر به راوړئ دلته د زه ته ګوره پوینټر بدل څه په کلیک به کې
همدا رقم عمودي سایز که کومه بیا که زیاته هم په همدې ډول زیاتولی شي او که د کونج کې په کلیک کې دواړه کولی شي چې زیاته او کم کړي. دغه کار که چېرته له دې ځای کول غواړي دې باندې به کلیک کړي او سایز باندې به کلیک کړي. بیا هم د ایرو کیز په واسطه کولی شي افقي سایز عمودي سایز یا د دواړو سایز ته کم او زیات کړي یا بیرته کم کړي. انټر بټن به ووایه نو په دغه سایز به پاتې شي. دا و د موږ او تاسې نن ورځې درس که ژوند په فایل کې د موږ او تاسې پاتې دي. پیج سیټ اپ او پرنټ لږ نه ډېر مهم درس ده. د چاپ بارې کې ده. دغه اپشن یې په هر پروګرام کې راځي. دلته ښې زده کوئ مخته به چې کوم نوښتونه پکې راځي هغه انشاءالله بیا موږ او تاسې وایي. نن ورځې درس خلاصه داسې شوله چې موږ او تاسې په نوټ پیډ پروګرام کې فایند ویلې د سره موضوع یو لغت یو حرف را پیدا کولی شو. ریپلیس یو لغت په بل لغت بدلول، یو موضوع په بلې موضوع بدلول. گو ټو 2 نمبر لاین ته ځي. فارمیټ کې موږ تاسو لیکل سټایل برابر کا، فونټ بدل کا، سټایل بدل کا، سایز یې کم او زیات کا. ویو کې صرف سټیټس بار لیدل غواړي که نه غواړي. ویو لیدلو ته وایي هیلپ کې کومک ده د پروګرام بارے کې. او په دې ځای کې موږ تاسو ریسټور موو او سایز او دا اپشن یې مو وویلې.